زه وایم زما او ستا د ژوند د بدلولو دپاره دغه یو حدیث کافي دی. د الله د رحم نه دې لرې پاتې شي، بعدن د الله د جنت نه دې لرې پاتې شي، بعدن د رحیم ذات نه د رحمت په دې میاشت کې هم دې لرې پاتې شي. څوک هغه بدبخت چې د رمضان میاشت د هغه په ژوند کې راغله، رمضان په راغلی خو په دې رمضان کې هغه ځان ونه پیژنده، د الله بندګي ونه کړه، فلم یغفر له، او دته په دې ټول رمضان کې مغفرت ونه شو، ګناهونه یې معاف نه شو، دغه بدبخته انسان دی د الله د جنت نه لرې پاتې شي. زما محترمو دا ډیره خطرناکه میاشم ده. ګوري نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی، زه وایم زما او ستا د ژوند د بدلولو دپاره دغه یو حدیث کافي دی. ډیره خطرناکه میاشم ده د هغه چا دپاره چې په غفلت کې ترې روانه، د هغه چا دپاره چې الله ورته بخښنه نه کړي، دا رمضان یې په خوبونو کې تیر کړی. حدیث کې داسې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وفرمایل احضروا المنبر، صحابه منبر راوړئ. منبر صحابه کرامو منبر راوړو، نبی صلی الله علیه وسلم منبر ته ختل، فلما ارتقى درجة الاولى، د الله رسول چې د منبر په پیلنۍ پوړۍ خپه کېښوسته، فقال آمین، آمین یې وویل. فلما ارتقى درجة الثانیه، نبی صلی الله علیه وسلم د منبر په دویمه پوړۍ خپه ږدي، آمین په تیز اواز سره آمین وی. فلما ارتقى درجة الثالثه، د الله رسول د منبر په دریمه پوړۍ خپه کېښوسته، فقال آمین، رسول الله بیا آمین ویل. د منبر نه چې راکوش و فارغ شو، صحابه کرامو ورته وویل یا رسول الله لقد سمعنا منك شيئا ما كنا نسمع. یا د الله رسول تاسو خو به نور کلم منبر ته ختلی، نن منبر ته ختلی آمین هم ویل، د دې څه وجه ده؟ د څه د وجې نه دی آمین ویل؟ صحابه کرامو به د نبی صلی الله علیه وسلم حرکات او سکناتو ته کتل، او بیا به تپوس کوي د الله رسول دا د څه دپاره دي؟ غافل انسانان نو، د الله د بندګۍ ډیر شوق یې لرل، د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو ډیر تږي و تږي په عمل کې به یې راوستل. زما محترمو، نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې صحابه زما خواته جبریل راغلی و، جبریل او جبریل خیرې کولې، ما په امین ویل. وی د جبریل په خیرو کې یوه خیره دا وه، بعدن د الله د رحم نه دې لرې پاتې شي، بعدن د الله د جنت نه دې لرې پاتې شي، بعدن د رحیم ذات نه د رحمت په دې میاشت کې هم دې لرې پاتې شي. څوک هغه بدبخت لمن ادرک رمضان، چې د رمضان میاشت د هغه په ژوند کې راغله، رمضان په راغلی خو په دې رمضان کې هغه ځان ونه پیژنده، د الله بندګي ونه کړه، فلم یغفر له، او دته په دې ټول رمضان کې مغفرت ونه شو، ګناهونه یې معاف نه شو، دغه بدبخته انسان دی د الله د جنت نه لرې پاتې شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جبریل خیره وکړه، ما وویل آمین، الله لرې پاتې کړه. زما محترمو دا حدیث مخې ته کېږده او سوچ وکړه چې زما او ستا رمضان د جبریل په خیرو کې راغلی که نه د جبریل د خیرو نه هم ځان ایستی دی. والله که دا حدیث تا خوب ته پرېږدي، والله که دا حدیث تا ناستې ته پرېږدي، زما دې د الله په ذات قسم وي که زړه دې لږ ژوندی او دا خبره دې واورېده که رمضان په غفلت کې تیر شو، د جبریل خیری دی، رسول الله په امین ویلی دی. څه مو خیال دی چې جبریل خیری وکړي او د الله رسول په امین وایي، هغه خیری به الله نه قبلوي؟ والله چې قبلوي.